تا د چا ویلي دي چې په تا کې درې داسې قوتونه شته که چیرې ته هغه خلاص کړې ژوند به دې له سره بدل شي. ډېر انسانان مړه نه وي خو د خپل فکر زړه او ارادې انرژي چې د هغه مړه سوې وي. نن به زه درته هغه پټ رازونه در وښیم چې نه یوازې ستا ژوند بدلوي بلکې خلک به تا ته په جذبېدلو کې چې د هغه مجبوروي. انسان خپل ژوند د خپل فکر په زور جوړوي یا یې ورانوي، خو تر ټولو عجیبه خبره دا ده چې زموږ د ذهن 80 سلنه حصه فکرونه تکراري دي او 95 سلنه یې بې فایدې دي. دا معنا چې انسان د خپل ذهن له 5 حصو څخه کار اخلي. پوښتنه دا ده څنګه دا دروازه موږ خلاصولی شو؟ د لومړي قدم لپاره ځان څخه 3 پوښتنې وکړه. اول زه څوک یم، دویم څه غواړم، دریم ولې یې غواړم. کله چې انسان د خپل فکر هدف معلوم کړي ذهن د لیزر په شان بیا کار کوي. لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په ماشومتوب کې د قرآن او حدیث مطالعې سره ډېره علاقه درلودله. کورنیو سختیو سره سره یې د ذهن تمرکز پر مطالعه ساتي، نو د فکر یو لوی عالم دین جوړ شولو. ذهن ورته چې څه وایي همهغه جوړوي. که زه نسم کولی ورته ووایې ذهن در باندې دروازې بندوي، که زه کولی سم ورته ووایې ذهن چې د هغه لاره پیدا کوي. په هر انسان کې د جذب یوه پټه انرژي شته. ځینې خلک یوازې د حاضرېدو سره سم د ټولو انسانانو پام ځان ته رااړوي. ولې؟ ځکه چې زړه یې پاک وي او مهربانه وي. الله تعالی د موسی علیه السلام په اړه وایي چې ما پر تا باندې خپله مینه واچول، یعنی چې ته کله د فرعون و مجلس ته حاضر سې نو د فرعون په دربار کې د ناستو ټولو خلکو به ستا سره مینه ولویږي. نیت پاک کړه زړه به دې پاک سي. مثبتې خبرې زړه ته مثبت موجونه خپروي. د خلکو حق ته درناوی تر ټولو قوي راز دی. هره ورځ ځان لږ مثبت ساته. امام مالک رحمت الله علیه د خلکو سره ډېر مهربانه و. د خلکو حق ته یې درناوی کوي. خلکو نه یوازې د هغه خبرې اورېدې بلکې د هغه شخصیت ته یې درناوی هم کوي. کله چې انسان هدف معلوم کړي دنیا یې مخ ته ړنګېږي، خو ډېر انسانان هدف نه لري، یوازې خپل عمر تېروي. اوس پوښتنه دا ده باید موږ ته څنګه هدف معلوم کړو؟ اول دا انسان به لوی هدف لري، په زړه کې به یو عظیم مقصد لري چې زه په زندګۍ کې در دې ځګې پورې ځان رسوم. دویم منځنی هدف د یوې میاشتې لپاره، یعنې په یوه میاشت کې به زه دونه کار کوم چې زه د خپل لوی مقصد لپاره ځان ورسوم. دریم ورځنی هدف، د ورځې به انسان دونه کار کوي چې انسان د خپلې میاشتې هدف چې دی هغه په پوره کړي. امام بخاري رحمت الله علیه د حدیثونو د راټولولو لپاره تر 14 کالو پورې سخت سفرونه وکړله. هره ستونزه یې وزغمله د صحیح حدیثونو د راټولولو لپاره. که هدف قوي وي انسان هر مشکل حلولی شي. که ته د فکر قوت فعاله کړې، که د زړه انرژي پاکه کړې او که د هدف لوري معلوم کړې، نو قسم دی دنیا به ستا مخ ته راشي. او دا 3 قوتونه د انسان پټه خزانه ده، او څوک چې دا خزانه خلاصه کړي خلک نه یوازې د هغه لاره ګولي بلکې د هغه نقش قدم هم تعقیبوي.